د شهید اویس 2 تنه قاتلین ولې له زندان نه آزاد شول او یو تن ولې اوس هم په زندان کې پاتې دی؟ د دې ټول حقیقت او درې غټې وجې په دې ویډیو کې درته بیانوم. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ وئ او ویډیو به هم تر اخره راسره وګورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته ما تېره ورځ خبر وړاندې کړ چې د پېښور په جی سټیشن روح الامین عدالت کې د شهید اویس د 2 قاتلینو ضمانت منظور شو او هغه به له زندان نه آزاد شي، خو یو قاتل الیاس اوس هم په زندان کې پاتې دی. نو اوس له خلکو سره ډېرې پوښتنې پیدا شوي دي چې ولې دوی آزاد شول او یو تن په زندان کې پاتې دی. د دې درې وجې دي چې هغه به درته په همدې ویډیو کې بیان کړم. نو امید لرم چې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب دا هم درسره سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د اویس په نوم یو ښکلی هلک چې د چرسدې سره یې تعلق لرلو هلته په بېرحمانه ډول سره شهید کړل شو او همدارنګه د هغې قاتلین چې دي هغه بیا د خلکو د پرلهپسې غوښتنو وروسته ونیول شول، ځکه چې دا یوه ډیره مهمه او نړیواله مسله وه او ډیر خلک په دې باندې ډیرو رسنیو تبصرې هم وکړې. له هغې وروسته بیا خلکو په دې باندې خوښي ښکاره کړه او له پولیسو خوښ شول چې هغه یې ګرفتار کړل. خو خلکو د پولیسو څخه او د عدالت څخه دا غوښتنه کوله چې باید مجرمینو ته سزا ورکړل شي. خو تېره ورځ د دې 2 تنه مجرمینو یا قاتلینو ضمانت منظور شو. اوله وجه یې دا وه چې د دې ضمانت ځکه منظور شو چې پولیسو د اویس د نیول کېدو په ورځ هم ویلي وو چې د دوی اف آی آر په وخت نه دی درج شوی او دغه اف آی آر یې په قضایي ډول سره شوی دی، یعنی وخت ورباندې تیر شوی دی. نو امکان لري چې د 2 میاشتو په جریان کې دوی آزاد شي، ځکه چې هغه وویل د کومې قاضیې اف آی آر چې په وخت ونه شي نو په هغې کې بیا د قاضیې وکیلانو ته ډېر پوینټونه ورکول کیږي چې همغه وجه وه 2 تنه یې آزاد او یو تن په زندان کې دی. دوهمه وجه یې هم دا وه چې د دوی 3 کسانو له جملې اصل قاتل الیاس نومیږي چې الیاس اوس هم په زندان کې پاتې دی او دغه 2 تنه نور چې وو د دوی جرم دا و چې د الیاس سره د دوی په قتل کې د اویس په قتل کې کومک کړی و او الیاس او اویس د الیاس په غوښتنه د قتل تر ځایه ورته رسولی و. خو که څه هم اسلام وایي چې د یو کس په وژلو کې که چېرته ډېر کسان هم ښکېل وي نو ټولو ته باید سزا ورکړل شي، خو داسې ونه شول او 2 تنه یې آزاد شول او یو پاتې شو. او درېیمه وجه هم دا وه چې دوی په وړیا ډول نه دي آزاد شوي بلکې په عدالت کې ورڅخه 2,80,000 روپۍ واخیستل شوې، هغه به د ضمانت په شکل ایښي وي او که چېرته په مسله کې بیا هم څه رابرسېره شول نو امکان لري چې بیا هم دوی ونیول شي. خو اوس خبره دا ده چې آیا الیاس به هم همداسې د دې کسانو په څیر آزاد شي او که نه هغه به بندي وي او هغه ته به سزا ورکړل شي؟ دا پوښتنه د ډیرو خلکو په ذهن کې ده، ځکه چې دوی ډیر زر آزاد شول نو د دې ویره هم شته چې الیاس هم زر آزاد شي. تاسو هم راته په دې اړه خپل نظر راکړئ. امید لرم چې ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلی وي او ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي. د نورو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.